السلام علیکم احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې ته په خیر راغلی دوستانو ښه ورونو لپاره یو ډیر ښه خبر دی کم چا چې ویزې د درېیمې میاشتې څخه مخکې ختم شوي دي که هغه په 2018 کال کې دي که هغه په 2019 کال کې دي او یا په اوله دویمه میاشت کې دي او دوی تر اوسه پورې په اماراتو کې غیر قانوني پاتې کیږي نو د دوی لپاره حکومت یو ډیر ښه اعلان وکړ نو راځئ چې په ګډۍ سره وګورو کچېرې هم تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه وئ دا د ځنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد آفیشل فیسبوک پاڼې ته نه وئ نو دا ضرور در سره لایک کړئ هیله مې دا ده چې تاسو د ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي ښه دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې 15مه میاشتې 18 تاریخ باندې اماراتو حکومت یو اعلان وکړ چې په هغه کې هغه واړو کسانو ته غرامې معاف کړي کوم چا چې ویزې د درېیمې میاشتې څخه مخکې ختم شوي وي که هغه په 2019 کال کې وي که په 2018 کال کې یا د هغې نه هم مخکې وي او دوی پسې په زرګونو مخالفې راغلي وي نو هغو ته یې د 15مې میاشتې په 18 تاریخ اعلان وکړ چې ستاسو سره 3 میاشتې وخت شته چې امارات پرېږدئ کمې چې د 8مې میاشتې 18 تاریخ پورې وخت وو خو نن یو ځل بیا اماراتو حکومت اعلان وکړ کم چې په خلیج ټایم ګلف نیوز او په ځینې نورو ویب سایټونو کې راغلی چې هغه کسان کم چا چې ویزې د درېیمې میاشتې اول تاریخ څخه مخکې ختم شوي که هغه ویزټ ویزې دي اقامې یا پخې ویزې دي او ورسره که تشیرې دي نو دغو واړو ته یې 3 میاشتې وخت نور هم ورکړ کم چې به 11مې میاشتې 19 تاریخ پورې دغه خبره ویم نیوز ایجنسي سره میجر جنرال سید رکن الرشیدي کم چې د جوازاتو ډایرکټر یا رئیس دی هغې کړي او خلیج ټایم د همدې ایجنسۍ له قوله لیکلي دی وایي چې هغه سکیم کم چې 15مې میاشتې 18 تاریخ باندې شروع شوی و او د 8مې میاشتې 18 تاریخ باندې به ختمېدو نو اوس به 11مې میاشتې 19 تاریخ پورې نوره هم دوام وکړي واړه مخالفې به دوی ته معاف شي که چیرې دوی وطن پرېږدي او په دې کې ښه خبره دا ده چې کم کسان د دې فرصت څخه ګټه واخلي نو هغه ممنوع کیږي نه مقصد دا چې هغه کولی شي چې آینده کې په قانوني ډول اماراتو ته بیرته راشي نو دا یوه ډېره ښه موقع ده د هغې چا لپاره کم چا چې ویزې د درېیمې میاشتې اول تاریخ څخه مخکې ختم شوي دي که هغه ویزټ ویزې دي که اقامې دي او یا په تشیرو باندې راغلي دي خو دوی ویزې ته نه دي اړولي اوس په دوی پسې په زرګونو مخالفې راغلي نو دا د دغو کسانو لپاره ډېره یوه ښه موقع ده کوشش وکړئ د دې موقعې څخه استفاده وکړئ خو په دې کې هغه کسان نه دي شامل کم چا چې ویزې د درېیمې میاشتې اول تاریخ څخه راپدې خو ختم شوي دي که هغه ویزټ دي او یا اقامې دي دا کې صرف هغه کسان شامل دي کم چا چې ویزې د درېیمې میاشتې څخه مخکې ختم شوي دي د مسؤلو چارواکو په وینا چې دغو کسانو ته چې غواړي امارات پرېږدي صرف د یو پاسپورټ ضرورت دی کم چې په وخت نه وي تېر او ورسره د ټیکټ ضرورت دی تر څو دوی خپل کور ته بیرته لاړ شي چارواکي وایي چې دغسې کم کسان کم چا چې ویزې د درېیمې میاشتې څخه مخکې ختم شوي دي او دوی پسې په زرګونو مخالفې دي غواړي چې د دې موقعې څخه استفاده وکړي او خپل وطن ته بیرته لاړ شي نو کم څوک چې دوبۍ ایرپورټ باندې ځي دوی د 48 غنټې مخکې خپل پرواز څخه امیګریشن سنټر ته ورشي او ورسره هغه کسان کم څوک چې د ابوظبۍ شارجې یا د رسول خیمې ایرپورټونو څخه ځي دوی د 6 غنټې مخکې د خپل پرواز څخه دغه ایرپورټونو ته ځان ورسوي په دې کې کم څوک چې معیوب دي او یا هغه ماشومان کم چا چې عمر د 15 کلونو څخه لاندې دی هغې ته نه امیګریشن سنټر ته د تللو ضرورت شته او نه 6 ساعته مخکې ایرپورټ ته د تللو ضرورت شته د دغو کسانو کلم چې پرواز وخو نو ډایرکټ کولی شي چې ایرپورټ ته لاړ شي که بیا هم تاسو سره به دې په اړه کومه پوښتنه پیدا کېده نو دا نمبر کوم چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دې نمبر باندې ټلیفون وکړئ او خپله کومه پوښتنه چې تاسو سره در سره ده هغه ترې وپوښتئ انشاءالله چې تاسو ته به جواب درکړي نو الله دې وکړي چې دغه معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي وي د نور داسې معلوماتو لپاره تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه تعقیبوئ انشاءالله چې زه به د دې له لارې درته خپروم نور د ستاسو څخه مې هیله دا ده چې دا ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي او که چیرې کم چا ویزه د درېیمې میاشتې څخه مخکې ختم شوې وه او اوس دوی پسې په زرګونو مخالفه راغلې ده نو دوی د دغې معلوماتو څخه ګټه واخلي نور مو په الله سپارم د الله په امان